راورسېدلو چغان پارک ته چې خوله لري غاښونه نه لري خېټه لري کلمې نه لري ښځه په خړ خوړ کې د خړ خرخي خړخ په وخت د په خړ دنیا کې تر ټولو ښایسته څه شی دی زه خو یم دا خو بخري په دې کې به ته پاتې راشم. سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل مینوالو په مرکز اسداباد ښار کې یو زو چغان پارک ته راځي چې وخت د خبرونه سب کوو. ملګرو راورسېدلو چغان پارک ته ورځو او د خلکو نه پوښتنې شروع کوو. راغلي یو دلته یو درې ځوانان ناست دي دوی سره به خپرونه شروع کوو چې زمونږ خپرونه خو تاسو ته معلومه ده راځئ چې وخاندې خپرونه ده په دې کې زمونږ سره دوه برخې دي یو تیزې جملې دي او یو ذهني پوښتنې دي. دې ورور ناول پوښتنه کوي وروره که ځان دې راته راوپېژنې او د کوم ځای نه راغلی؟ بس نوم یې اشفق الله دی د کریالي اوسېدونکی یم او فعلا په مروري پل سره مې کور دلته اوسېږم. ته دې راته ځان راوپېژنې ورور؟ زه د کریالي یم او د معرفي ریاست هم کور دی عرفان الله. ورځ اسمار یم او نوم یې سعید الله دی. ښه ورور اولنۍ به ذهني پوښتنه د نه وکړم هغه څه شی دی په پوزه کینې او غوږونه نیسي؟ پوزه کینې او غوږونه نیسي زه خو یم دا خو بخري دا به راته پنځه پیره زر زر وای ولي د غاړې ولې ولي د غاړې ولې د غاړې ولې ولي د غاړې ولې ولي د غاړې ولې دلته مې یو څو ځوانان نور هم تر څنګ دي د دې نه پوښتنه کوو وروره که ځان دې راته راوپېژنې د کوم ځای نه راغلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم برهان ستوری دی د کونړ ولایت مرکز کریال نه راغلی. ها ستوری صاحب زمونږ خپرونه د ذهني پوښتنې دي او تیزې جملې دي ته غواړې چې کوم یو در ناول وپوښتو؟ ذهني پوښتنې صحیح. ذهني پوښتنه داسې ده وایي هغه کومه ونه ده چې لرګی نه لري؟ هغه کومه ونه ده چې لرګی هغه د که زر به وایي هغه د کیلې. تیزه جمله داسې ده دا به راته پنځه پیره زر زر وایي ولي د غاړې ولې ولي د غاړې ولي د غاړې ولي بر دا ول ځان راوپېژنې بیا د کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نوم عرفان دی د مرکز اوسېدونکی یم. عرفان جانه زمونږ سره چې دی دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي غواړې کومه یې درنه لومړی وپوښتو؟ ذهني پوښتنه به صحیح. هغه څه شی دی چې خوله لري غاښونه نه لري خېټه لري کلمې نه لري؟ خوله لري غاښونه نه لري خېټه لري کلمې نه لري. څنګه به ناسانه وکړم هغه داسې ده په دنیا کې تر ټولو ښایسته څه شی دی؟ تر ټولو ښایسته خو دا داسې به وکړو چې ټول ملګري به راسره حل کړي که نه؟ ټول ملګري دي درسره حل کړي خبره نشته دی تاسو ډېر کم وخت لرئ په دنیا کې تر ټولو ښایسته. صحیح شو انسان ښایسته. دا تیزه جمله به راته داسې وایي په خړ خوړ کې د خړه خیښ په وښوېده. په خړ خوړ کې د خړ خیښ په وښوېده. زر زر
په خړ خوړ کې د خړ خر خړه خیخ په وخوېده په خړ خوړ کې د خړ خر خړه خیخ په وخوېده په خړ خوړ کې د خړ خر خړه په وخوېده په خړ خوړ کې د خړ خر خړ راته اول ځان راوپېژنې وروره نوم دې څه دی د کوم ځای راغلی زما نوم اباسین سیلاب دی د کرالی اوسېدونکی صباحون صحرایي او د کرالی اوسېدونکی نوم مې ضیاءالله زیاد دی د کرالی اوسېدونکی صدیق الله حقیقي یم د کرالی اوسېدونکی نصر الله مشال یم د کرالی اوسېدونکی هغه څه شی دی چې په تبر نه ماتېږي او په پاپړ ماتېږي دا خو دومره زر ویله دا خو حدیث سوالونه ته کېنو ها وایي هغه څه شی دی چې خوله لري غاښونه نه لري او خېټه لري کولمې نه لري دا چا جوش ماشاءالله سړی خو ډېر تکړه دی خاره پوښتنه سم د واره ځوابوي اوس به دویمې برخې له راشو صحیح ده پنځه پیره به راته ځه زر زر وایي ګرمه په ګرمۍ کې چې یخه پیریني وي یخه په یخنۍ کې چې د چرګ ګرمه یخني وي دا خو دومره ډېر دی چې دا یو بل اپشن چې راکړي دا ډېر دی بیخي ډېره ده ښه دا تېزه جمله به راته داسې وایي په خړ خوړ کې د خړ خر خړه خیخ په وخوېده په دې کې به ته پاتې راشم وروره نوم دې راته یو د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې نصر الله مشال او د کرالی اوسېدونکی یم ها مشال صاحب زمونږ سره چې دی په خپرونه کې دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي کومه درنه وپوښتم ستاسو چې کومه خوښه وي ها ذهني پوښتنه به راته وي صحیح ده صحیح دنیا کې تر ټولو ښایسته څه شی دی دنیا کې تر ټولو ښایسته ښځه ها تیزه جمله داسې ده دا به راته پنځه پیره زر زر وی ولید ولید غاړې ولې 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 ولید ولید غاړې ولې 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 ولید ولید غاړې ولې 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 وروره نوم دې راته یو د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې صباحون دی او د کرالی اوسېدونکی یم ښه سباون جانه موږ سره ذهني پوښتنې دي او تیزې جملې دي کوم یو د ناولو پوښتنه چې ذهني پوښتنې هغه به بهتره وي هغه څه شی دی چې خوله لري غاښونه نه لري او خېټه لري کولمې نه لري چې خوله لري او غاښونه نه لري او چې غاښونه لري خېټه لري کولمې نه لري کولمې نه لري دا چا جوش دی ښه دا تیزه جمله به راته داسې وایي په خړ خوړ کې د خړ خر خړه خیخ په وخوېده زر زر په خړ خوړ کې د خړ خر خې خړه په وخوېده په خړ ټول ځان راوپېژنې او د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې بیان الله دی د یارګل ښه د یارګل اوسېدونکی ته وروره جاوید د کړمار نوم مې واسق الله خان قاطع دی د کرالی اوسېدونکی پته تعلیم د یارګل اوسېدونکی انتظار خان یم د یارګل پوښتنه به ناول دا وکړم که نه وي په دنیا کې تر ټولو ښایسته څه شی دی زر زر بیا راته وایي ښه انسان ښایسته دی بل به راته تیزه جمله وي تیزه جمله داسې دا وایي په خړ خوړ کې د خړ خر خړه خیخ په وخوېده زر زر راته په خړ خوړ کې د خړ خر خیخ په خړه خیخ په خړه په هغه څه شی دی چې په تبر نه ماتېږي او په پاپړ ماتېږي هغه شی دی چې په تبر نه ماتېږي او په پاپړ ماتېږي دا زر به راته وایي زر زر دا شی دی چې په تبر نه ماتېږي او په پاپړ ماتېږي زر به دا روجه ده ډېر مینوالو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي د نورو داسې ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د الله تعالی په امان